د برېټانیا نوي لومړي وزیر رونډا ته د پناه غوښتونکو ليږل لغوه کړه. ټلګراف ورځپاڼې د برېټانیا د کارګر ګوند د یوه چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د برېټانیا نوي لومړي وزیر کیر سټارمر د خپلې دندې په لومړۍ ورځ رونډا ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د لیږدولو پلان لغوه کړ. کارګر ګوند په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې که ټاکنې وګټي د محافظ کارانو د ګوند هغه پلان به لغوه کړي چې افریقایي هیواد رونډا ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو شړل و. دا په داسې حال کې ده چې پرون جمعه کیر سټارمر د برېټانیا 58م لومړی وزیر وټاکل شو. کارګر ګوند د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې له ټولو 650 څوکیو څخه 412 څوکیو په ګټلو سره د 14 کلونو وروسته واک ته ورسید. که څه هم کارګر ګوند د برېټانیا څخه د موجوده ناقانونه کډوالو د ستنولو پریکړه لغوه کړه، خو دا ګوند په پام کې لري چې د برېټانیا ټولې پولې خوندي کړي ترڅو برېټانیا ته د نورو پناه غوښتونکو ورتګ سخت شي.